وړونو روژه هغه را روانه ده. ډېرې روژې په موږ باندې تېرې شولې. چا 10 کاله روژې ونیوې، چا 20 کاله روژې ونیوې. خو داسې روژه نیول پکار ده چې ځان سره حساب کوو چې دا خو ډېره قیمتي میاشت ده، دا خو ډېره د عزت میاشت ده، دا خو ډېره د خیرونو میاشت ده. نو په دې کې و د ما څه حال وي، دا ما دپاره هم د خیر ده که نه. دی باندې فکر چې اسې نه روژه راشي او روژې کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیرو کې رانه شم. دا حساب ده، دا فکر ده. ورونو د دنیا د ټولو نه سخترین او خطرناک قنوت کوم ده؟ قنوت نازله. جبریل علیہ السلام خیرې کړې او نبی صلی الله علیه وسلم په باندې امین ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعد من ادرک رمضان، هلاکت دا، تباہی دا. چا پارا من ادرک رمضان، رمضان پہ باندې راغلو لاړه پہ باندې رمضان، فلم یغفر له، او دا پارا بخنه ونه کړه. انسان په دې فکر کې وي چې اسې نه زه په دغو روژهدارو کې راشم. روژه خو د بخنې میاشت ده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 الفاظ ذکر کری. ایک ماں حدیث کے ذکر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا دخل رمضان، کلچ در رمضان میاش راشی، فتحت ابواب السماء، دی اسمان دروازے کلاوشی، وفی روایت ابواب الجنہ، یو روایت کی دی جنت دروازے کلاوشی، وفی روایت ابواب الرحمہ، یو روایت کی دی اللہ در رحمت دروازے کلاو. دمرا غټه فراوان موقع دا انسان ته بل ځای کې نه حاصلېږي لکه څنګه په دې وخت کې دا رمضان کې حاصله. نو آیا زه د دې هغه ګټه نه ګټې په ځای باندې تاوان ونه کړم؟ ورونو دنیا کې دا هر عقل والا مني چې کوم شی قیمتي ده د هغې تجارت لکه څنګه ګټه ډېره ده نو د هغې نقصان هم بیا ډېر ده. دغسې رمضان ده، د دې خیرونه ډېر دی، د دې برکتونه ډېر دی. خو بل طرف تک الله مکه مونږ د عام رمضان په شان د تیر شو. عام رمضان کې ما چې کوم عمل کوو په رمضان کې هغه عمل لا نو بیا ډېره د خطرې خبره ده ورونو چې نبي صلی الله علیه وسلم خیره وکړه. بعده هلاکت د من ادرک رمضان فلم یغفر له. الله د هغه انسان هلاکی چې رمضان پې راشو دته بخښنه ونشي. نو ګوره انسان چې دا حساب ځان سره کي چې اسې نه زه په دې رمضان کې ما ته الله بخښنه ولګي نو دا سړی به کامیابیږي. د ځان سره حساب وکړه. دارنګې یو سړی ده هغه دا فکر کوي چې اسې نه زه روژه م ونیسم او تندم تیره کړم لږم تیره کړم او ما ته اجر هېڅ میلاو نه شي. په دې فکر باندې روژه تیروي چې اسې نه د دې حدیث مصداق شوه. امام دارمی رحمه الله فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ډېر داسې روژهدار شته چې هغې ته د روژې نه د لږې نه علاوه یو روایت کې ده د تندې او لږې دواړو نه علاوه بل هېڅ نه میلاوي. روژه یې ونیوه صرف څه تنده یې تېره کړه، روژه یې ونیوه صرف لږه یې تېره کړه، نور هېڅ میلاو نه شو. ورونو مفسرینو د رمضان تعریف شارحین د حدیث داسې کوي. 2 تعریفونه د صوم د روژې دي. یو تعریف هغه دا تعریف ده هو الامساک عن المفترات الثلاثه. روژه څه ته ویلی شي؟ امساک بندېدل دي عن المفترات الثلاثه، د درو ماتونکو د روژو نه، اکل و شرب و جماع، د خوراک څښاک و جماع نه، بشرایط مخصوصه په خصوصي شرطونو باندې، مع نیت د نیت سره من طلوع الفجر الى غروب الشمس، د سحر راختونه ته ماښام سترګې ډوبېدو پورې. یو تعریف دا کی ابن حزم رحمه الله دا تعریف نه مانی. ابن حزم رحمه الله فرمایي هغه سخت په دې تعریف باندې رد کوي.
هغه فرمایي داسې روژه خو کافر هم نیولی شي، خوراک به ونه کي، څښل به ونه کي، جما به ونه کي، نو داسې خو دا خو کافر هم کولی شي. هغه فرمایي روژه څنګه ده؟ د روژې تعریف هغه وي چې ما په نسبت باندې دا ده، هو الامساک عن المفطرات الثلاثه، د درې ماتونکو د روژې نه ځان بندول، اکل شرب جما به نه کوي، مع کل مسیه سره د دې چې د هر معصیت او ګناه نه به ځان ساتي، من اللغو والرفث، د هر بې ځایه بې حیا خبرونه به ځان ساتي. روژې به قدر کوو ورونو، دا یو داسې څیز ده چې نازکه معامله هم ده. ګوره پکار ده چې زه ته په خپلې زندګۍ باندې فکر وکړو چې کوم اعمال د روژې نه مخکې د الله د نافرمانۍ وي چې کم از کم اوس خو پرېږدو که دغه ته فکر کول پکار ده چې هر ریز د رب العالمین د طرف نه یو اعلان کوونکی ملائک اعلان کوي، یا باغی الخیر اقبل، اے د خیر طلبګاره را مخکې شه. کله کله د انسان په زړه کې دی نیکۍ هغه شوق را اوچت شي چې کم از کم مام چې ته تهجد کولی، مام چې ته تلاوت کولی، مام چې ته صدقه کولی، نو دغه ملائک اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل، اے د خیر طلبګاره، او چې تا به وي چې زه نیکي وکړم اوس را مخکې شه، اوس میدان جوړ ده، ماحول تیار ده، جوماتونه ډکه دي، تلاوتونه شروع دي، تا دپاره اوس سمانې ده، اوس سره وکړه، ای د خیر طرفګاره را مخکې شه. ویا باغی الشر اقصر، ای د شر طلبګاره، ای د ګناه طلبګاره اقصر، د الله بنده اوس خو ځان منېږه کنه، اوس خو ځان منېږه چې د رمضان نه مخکې غیبتونه و، فضول فحش ویناګانې وي، د الله نافرمانۍ وي، او دارنګې هغه څیزونه و چې د الله بغاوت ده، نشې او تماشې وي. رمضان دی هم هغسې ده. نو یا باغی الشر، ای د شر طلبګاره اقصر، لږ خو ځان بند که که نه، د روژې لږ خیال خو وساته، لږ قدر خو روژې کې وکړه که نه. ورونو نن دور کې لویه فتنه دا موبایل چې ده دا لویه فتنه ګرځېدله، وختونه دې ضایع کړو، د عباداتو خوندونه دې لره کړو، هر قسمه ګناه دې اسانه کړه. کم از کم په دې رمضان کې خو د چوټي ورکول پکار دی که نه، د رمضان خو لږ خیال پکار ده که نه، چې زه ته لږم دومره خیال ونه ساتو. رمضان نه مخکې مو کتل، رمضان کې مو ګورو، دا خو هېڅ فرق نه ده. اسې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیرو کې را نه شو، اسې نه هغه روژهدارو کې را شو چې د لږې تندې له علاوه هېڅ نه. دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث ذهن کې ولرو، دې ته فکر و. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یدع قول الزور، چا چې د دروغو وینا پرې نه ښوده، والعمل به، قول زور څه شی ده؟ غیبت ده، بهتان ده، چغلي ده، شیطانی ده، پوچا او کندا وینا ده، دا مخکیم چلے دا اوسم. نبی هم فرمائی فلیس لله حاجت، اللہ تا حاجت نشتا فی ان یدع طعامه و شرابه، چې دس خلو غړل پریدي ایس حاجت نشتا دا. بیا خود دو روژه داغدار کړلا، هغه زخمی کړلا. نو ګورونو چې ما او تا ته څوک یو معمولی هدیه راوړي، مثال جوړه راوړه، خو دې نه د کمیس نه یو لستوڼی په کینچۍ باندې غوڅ کړی ده، زه ورته به دا ځان پورې خندا وګڼو. د دې وجې نه فکر کول پکار ده چې روژه سالمه پاتې شي، روژې باندې مونږ ته الله ډېر اجر راکړي. که په دې نیت باندې د ځان حساب کولو سره روژه وي، انشاءالله دا یو ډېر اهمه روژه به وي، دا به ډېره یو قیمتي روژه وي، دا به د مونږ دپاره ډېره د سبب د خیر وګرځي. دارنګې د رمضان سره دویم کار دا چې رمضان کې ورونو مو تاسو اعمال ډیر کو، اعمال ډیر اول پکار. رمضان صرف د دې نوم نه ده، لکه څرنګه نوې نسل کوم ډیر مو یو بیا ما خپل عمل خپل عادت او په هر صورت د منکر ویلې روزه دا عمل چې ټول شپه ویخ پادشاه گیمونه وکا لوبه وکا او دارن جواری وکا. ځکه نن سبا چې کومې لوبې شروع دي دا ټولې جوارۍ دي. ګوره
دا جواری دی ګورئ نو دا وکړه او سهار بیا چې ویده شي نو بیا هغه ماسپښین یا مازدیګر راپورته شه والله دا د روژې هغه حیثیت مونږ ونه پېژانده د روژې قدر مونږ ونه کړله داسې نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی یو کرت او فرمایل من اصبح منکم اليوم صائما اے صحابو تاسو کې نن چا روژه نیولې قال ابو بکر انا ابو بکر دلوي چې ما روژه نیولې ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من اتبع منکم اليوم جنازه نن جنازه چا کړی دا یو مسلمان مړ هغه په جنازې کې شریک وي قال ابو بکر انا ابو بکر رضی الله عنه ما کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من اطعم منکم اليوم مسکینا نن غریب مسکین غریب انسان ته خوراک چا ور کړی قال ابو بکر انا ابو بکر رضی الله عنه ما ور کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من عاد منکم اليوم مریضا نن مریض تپوس چا کړی دا قال ابو بکر انا ابو بکر رضی الله عنه انا ما کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه چې دا په چا کې دا څلور خوونه را جمع شو روژه یې دا د بیمار تپوس یې وکړه د مسلمان جنازه یې وکړله مسکین ته خپل وس مطابق صدقه خیرات هم ورکړه دا څلور چې په چا کې را جمع شي د جنت ته داخله ده د رمضان سره نور اعمال برګري کول تلاوت ډېر سوچ ډېر تلاوتونه کول او د خپل ځان اسلام دی وجن عمرو ابن قیس و فرمایل توبا لمن اصلح نفسه قبل رمضان خوشحالی د جنت ونه د آخرت جنت زیری چا د پاره ده لمن اصلح نفسه قبل رمضان چا چې د رمضان شروع کېدو نه مخکې د خپل ځان اصلاح وکړه او اصلاح دا ده ورونو چې زم اراده وکړم تاسو هم اراده وکړه چې ان شاء الله دا رمضان به مونږ دغه نور رمضانونه ان شاء الله مختلف وي دې کې به عبادات وي ان شاء الله دې کې به تلاوتونه وي ځان به د غیبتونو د چغلو نه د بهتانونو نه فحش ویناګانو نه ان شاء الله ساتو